سوشل ریسپټرز خبره به موږ کوو په سینسس کې موږ ویلي یا په سینسري کې چې زموږ باډۍ ته د مختلف ایریاز نه انفارمیشن راځي د سینسري نیورانو په ذریعه باندې راځي. بیا د دې سینسري نیورانو دپاره موږ ویل چې په ځینې ځای کې زموږ سره ریسپټرز دي او په ځینې ځای کې د دې نرو اینډینګ چې کوم دی هغه از ریسپټر کار کوي. او یا موږ وویل چې زموږ په باډي کې د سیلز په ځای باندې یا د نرو اینډینګ په ځای باندې کمپلیټ آرګن د سنسیشن کار کوي. دلته به موږ د سپیشل سنسري آرګن یا سپیشل ریسپټرز خبره کوو. په هغې کې به زموږ سره سپیشل ریسپټر کې زموږ سره خو یو آی راځي او آی زموږ سره ویجول ریسپټر دی، خو ستاسو په بک کې آی تھنک چې د دې ډسکشن نشته. د دې نه هټ کر بیا زموږ سره نوز راځي، نوز، او د نوز په ذریعه موږ سمیل څه کوو، ډیټیکټ کوو او سمیل ته موږ میډیکلي چې کومه دی الفیکشن وم، الفیکشن. د دې لپاره چې کوم زموږ سره ریسپټرز دي، الفیکټري اپیتیلیم دي، د هغې خبره به موږ کوو، الفیکټري اپیتیلیم. او بیا چې کله تاسو موت ته راشئ نو په موت کې زموږ سره څه شی دي، ټیسټ بډز دي. د دې ټیسټ بډز خبره به کوو چې دا ټیسټ بډز زموږ سره څه شی دي او دا زموږ د ډفرنټ سبسټانسز ټیسټ چې کومه دی برین ته څه کوي، ټرانسمیټ کوي. نو دلته به د الفیکشن خبره موږ نن کوو، د ټیسټ خبره به کوو او نور پکې کم ستاسو په بک کې شامل دي. یو خو الفیکشن دی، دې ټیسټ ته موږ میډیکلي GUSTATION ګسټیشنز ورته موږ وښه ټیسټ ته، دا به دا کوو. د دې نه هټ کر به پکې موږ نور کم ډسکس کوو. په سپیشل کې ټچ او پین چې کومه دی هغه خو زموږ سره په جنرل کې بیا راځي، خو مطلب په دې کې نور نشته دی، دا هیرینګ پکې نشته، بیا خو ډېره ښه خبره ده ښه. نو او بل به موږ ټچ او پین چې کومه دی د هغې خبره به کوو. د ټچ دپاره دې ته موږ د ټچ دې دغه ته موږ ټیکټیشن وو، ټیکټیشن ورته وو، او د دې پین دې ته ناسیسپشن موږ وښه، ناسیسپشن. د دې دپاره چې کوم د ناسیسپشن دپاره زموږ سره نوسي ریسپټرس چې کومه دي، نوسي. او د پریشر دپاره، پریشر پکې نشته، د پریشر دپاره پیسینین کارپسلز دي، ښه، پیسینین کارپسلز دي. اوس وګورئ موږ د دغه خبره وکړه د نرو امپلس پریویس کلاسز کې. په نرو امپلس کې موږ داسې ویلي چې کله زموږ سره سپاینل کارډ ته څه شي ته، سپاینل کارډ ته نر امپلسز راځي. نو نر امپلسز په کوم فارم کې راځي، موږ یو داسې نیوران چې جوړ کړی و، موږ وویل چې دلته په دې کې د سوډیم پوټاشیم دپاره څه شي، پمپ سي او چینلز دي. او بیا موږ وویل چې ځینې زموږ سره ولټیج ګیټډ چینلز دي، ځینې زموږ سره موږ ویل چې زموږ سره د لایګنډ اپریټډ چینلز دي. ډفرنټ لایګنډز راشي هغه که ان د فارم اف هارمونز دي، زموږ سره کیمیکلز دي یا نور سبسټانسز دي هغه. اوس وګورئ جنرال تاسو ته زه دا آیډیا در کوم، د دې دپاره وګورئ که دلته زموږ سره دا موږ ټچ کو پرون، نو په دې ځای کې خو یو دی آل د ټایم سوډیم دننه او پوټاشیم دوه دننه انټر کول او درې سوډیم یې بار ته رشتل او آل د ټایم پوټاشیم لیکې چینلو. ما تاسو ته وویل چې دا زموږ سره -5 ملي وولټ څه پیدا کوي، ایکشن پوټنشل، او ټوټل زموږ سره ریسټینګ ممبرین پوټنشل څومره وه، -70 ملي وولټ وه. بیا چې کله موږ دلته ټچ کړو نو په دې ځای کې موږ سپیشل نور دغه جوړ کړي وو، چینلز جوړ کړي وو، او موږ وویل چې دلته سوډیم زموږ سره انټر شي. چې سوډیم موږ کله ډېر انټر کړه، تریشولډ سټیمولس هم اپلای کړو، نو دلته نور چینلې وې، په هغې کې بیا په درې قسمه کې موږ ویل چې دا ولټیج ګیټډ چینل دی او د دې ګیټ کولاو او دلته بند و. خو چې دلته سوډیم مقدار زموږ سره تریشولډ ته ورسېدو، که تاسو ته یاد وي تریشولډ موږ ویل چې په -50 باندې، د دې نه چې کله دلته ورسېدو نو موږ ایکشن پوټنشل جنریټ شو. بیا ډیپولرایزیشن موږ وکړو، کله چې ډیپولرایزیشن وکړو نو دلته دا چینلې موږ ډېرې کولاو کړې، چې بیا کله زموږ سره 50 ته راورسېدو نو دا چینل بیرته واپس موږ بند کړو او دلته موږ پوټاشیم چینلې کولاو کړې. اوس وګورئ
دا زموږ سره ټچ ته سینزیټیو دا څه ته سینزیټیو ټچ ته سینزیټیو د دې ټچ دپاره چې کوم ریسپټرز دي نو هغه چې دلته ته ټچ کې نو دلته به ستاسو څه پیدا شي ایکشن پوټنشل به پیدا شي که نه ایکشن پوټنشل به دلته ځي اوس کو د دې ټچ په ځای باندې زه دلته دا یو ریسپټر واخلم او ووایم چې دا د ټیسټ ریسپټرز دی نو چې دلته زموږ سره په دې ځي پسې په دې چینل پسې سویټ بایند شي نو دا به څه کېږي انفلکس به زموږ سره کاس کوي او که بیا به دا انفلکس به زموږ سره څه کوي اوس کو دا د سالټي دپاره وي نو سالټي به دا کم پریشر چې زموږ سره کم چینجز پروډیوس کړي وي نو دغه چینجز به څوک پروډیوس کوي سالټي د سور دپاره نو د هر دغه دپاره به خپل سپیسیفیک ریسپټرز وي او هغوی به زموږ څخه دا چینجز پروډیوس کوي او دا چې کله برین ته وړي نو په برین کې به د هر یو دپاره خپل سپیسیفیک ایریا وي اوس کو دا د پین دپاره وي د پین دپاره وي نو د پین دپاره به چې کله دلته زموږ سره په دې نرو انډینګ باندې پریشر راشي او بیا زموږ سره دا چینجز په دې کې دا انډیوس کړي ډیو ټو د پریشر د وجې نه نو د دې دپاره به زموږ سره خاص چینل الله جوړې کړي او دا به سینزیټیو دی پریشر ته هیټ ته به ځان له هیټ هغه به زموږ سره د هیټ د وجې نه انپلکس زموږ سره کېږي او آوټپلکس کېږي نو موږ ووایو چې زموږ سره دا سپیشل ریسپټرس چې کومه دي دا الله تعالی یو خاص سټیمولس ته زموږ سره څه کړي دي دا یې ورته سینزیټیو کړي دي او دا زموږ سره انفارمیشن وړي که تاسو دغه خبره وکئ فار ایگزامپل دا یو کس دی دا د کوپړی ده په دې کې دلته بون دی بون که تاسو ته زه دغه جوړه کړم دا بون دی او دا زموږ سره په دې کې سوري دي ښه څه دي سوري دي دې ته کریبریپام بون وایي کریبریپام پلیټ ورته وایي په دې کې سوري دي دې ته داسې کار شوی دی چې دې ته دا دغه راغلی دی هم داسې الفیکټري بلب ورته راغلی دی او په دې سورو کې لاندې دلته داسې دا وتي دي الفیکټري اپیتیلیم دماغ هم لږ لږ کار کوي چې لږ لږ کوي که نه په دې ګرمۍ او د دې نه داسې دا دې ته الفیکټري اپیتیلیم او دا راغلي دي په سپیمو کې داسې زموږ سره دغه شوي دي او دا ډفرنټ کیمیکلز ته دا څه دي سینزیټیو دي چې کله کیمیکلز راځي په دې کې تقریبا زموږ سره د 1000 ډفرنټ ټایپ اف ریسپټرز دي او دا سمیل چې کله دلته راځي نو دا چینجز په دې کې پروډیوس کیږي او دا چینجز چېرته وړي دا برین ته وړي نو په دې طریقه باندې دا زموږ سره کار کوي نو دا زموږ سره الفیکټري اپیتیلیم دی الفیکټري اپیتیلیم او په دې کې زموږ سره ما تاسو ته وویل چې تقریبا اباوټ 1000 دغه چې کومه دي ډفرنټ ټایپ اف ریسپټرز دي چې هغه زموږ سره دلته کم ګیس راځي زموږ سره ان د فارم اف سمیل نو الله تعالی د دې د ایکشن پوټنشل کم ایکشن پوټنشل زموږ سره جنریټ کېدو دا الله پاک څه ته سینزیټیو کلی دی سمیل ته سینزیټیو کلی دی نو چې دی راشي دغه چینج زموږ سره پیدا شي او ډایرکټ برین ته ځي که دلته تاسو د ژبې خبره وکړئ فار ایگزامپل دا زموږ سره ژبه راکړه دا ژبه زه داسې جوړه کړم د دې سیډه دا بیک سایډ دی او دا زموږ سره مخې ته سایډ دی ښه دا بیک سایډ دی نو په دې باندې الله تعالی څه شی پیدا کړي دي په دې باندې ټیسټ بډز پیدا کړي دي خو دا ټیسټ بډز چې کومه دي دا زموږ سره په داسې طریقه باندې پیدا کړي دي په دې کې به یوه خبره نن تاسو ته کلیر شي موږ اکثر دا کنوینشنلي موږ وو چې په دې سر باندې موږ څه معلومو سویټ معلومو داسې وو که نه موږ او په دې ځای موږ څه معلومو سالټي په دې ځای څه معلومو سور او په دې ځای څه معلومو بیټر اوس وګورئ بایټر یا بیټر سیم تھنګ ګورئ دا خبره داسې نه ده ښه دا خو موږ داسې دغه کړي دا خو نن به تاسو ته پته ولګي چې دا داسې نه ده دا بل شان ده په دې ځای کې که دا کوم ټیسټ بډز زموږ صحیح دا ټیسټ بډز چې کومه دي دا داسې بډز لایک سټرکچر وي فار ایګزامپل که زه تاسو ته یو داسې بډز غونته کې جوړ کړم دا یو بډي بډ او په دې کې ډفرنټ ټایپ اف سیلز دي ښه دا پکې سیلز دي دا یو ټایپ اف سیل دی دا پکې بل ټایپ اف سیل دی
دا پکې بل ټایپ اف سیل دی دا پکې بل ټایپ اف سیل دی د دې نه اګزونز راغلی دی برین ته تللی د دې نه هم اګزون راغلی برین ته تللی د دې نه هم اګزون راغلی برین ته تللی د دې نه هم اګزون ته دماغ هم کار کوي چې دماغ هم کار کوي که نه په دې کې دا پورز دي اوس وګورئ دا فار ایگزامپل دا زموږ سه سالټ دا زموږ سه سویټ ته سینزیټیو دی دا نیکسټ زموږ سه سالټي ته سینزیټیو دی دا نیکسټ چې کومه دی زموږ سه سور ته سینزیټیو دی او دا نیکسټ چې کوم دی زموږ سه بیټر ته سینزیټیو دی او دا الله تعالی په دې دا بډس چې کومه دي دا ټیسټ بډس دا الله تعالی په دې ژبه باندې خوار کړي دي ایکسپټ د دې سنټر نه ایکسپټ د دې سنټر نه نو موږ وایو چې دا سنټر چې کومه دی دا ټیسټ څه دی بلایند دی اوس وګورئ کله چې دا بډز دي نو دا بډز داسې زموږ سه په ګروپ کې رادغه شوي دي او دې زموږ سه داسې اوبار غوندې کې جوړ کړي دي دا اوبار چې کومه دي بیا د سټرکچر په لحاظ سره موږ ډیوایډ کړي دي موږ وایو په دې ځای کې چې کوم دي مخې ته نو هغه زموږ سره مشروم لایک یا فنجای لایک دي هغه زموږ سره موږ داسې جوړوو موږ وایو په دې ټایپ باندې دي په دې کې ټیسټ بډز دي دې ته فنجي فارم وایي دې ته څه وایي فنجي فارم وایي په دې ځای کې چې کومه دي په دې ځای کې نو هغه زموږ سره داسې دي دې ته سرکم ویلیټ وایي او ځینې زموږ سره داسې دي چې دا ځای به لږ وران کړم داسې دي په دې ځای کې دا ځای نه پکې زه ټیسټ بډز جوړوم دا پکې څه جوړوم ټیسټ بډز جوړوم دا پکې ټیسټ بډز جوړوم ښه دې ته موږ فولیټ و فولیټ او یو قسم دي چې هغه په دې ټول دغه باندې دي دلته زیاتې دي هغې ته موږ څه وو فیلیفام وو اوس په دې کې که تاسو وګورئ په دې فنجي فارم کې په دې کې به ستاسو سره د سالټ دپاره هم ریسپټري په دې کې به د سویټ دپاره هم ریسپټري په دې کې به د بیټر دپاره هم ریسپټري او په دې کې به د سور دپاره هم ریسپټري دې سټرکچر ته دا کومې چې زموږ سره دا ژبه رف جوړه کړې ده دې ته موږ څه وو د ژبې دا ژبه همواره نه ده د غوا ژبه به تاسو بیا ډېره زیاته لیدلي صحیح ده دا زموږ سره رف ده رف نو د دې د وجې نه موږ وایو چې دا ژبه زموږ سره د څه د وجې نه د دې د وجې نه او د دې لپاره موږ یو خاص لفظ استعمالوو څه ورله استعمالوو پیپلا ورله استعمالوو لینګوال پیپلا چک یې کوي چېرته پیپلا بل پیپلا یو ته وایي او پیپلای LAE پیپلای ډېرو ته وایي نو که د لینګوال پیپلای څوک خبره وکړي نو تاسو چې دا ژبه کله چک کړئ دا راوباسئ نو دا زموږ سره څه ده رف ده چې دا رف ده نو په دې لینګوال پیپلای فنجي فارم موږ سره مخې ته دي بیا زموږ سره څه شی دي بیا زموږ سره فولیټ دي او بیا دلته څه دي فیلیفارم دي او بیا د اخرې ته څه دي سرکمویلیټ دي کنونشنلي موږ داسې وایو چې په دې ځای موږ څه معلوموو د ژبې په بیس باندې شاته پوسټیریر باندې سالټ معلوموو او په مخې ته څه معلوموو دا خو دغه کنسپټ غلط دی په هر ځای کې چې دا ټیسټ بډز و نو په دې ټیسټ بډز کې د هر یو دپاره ریسپټر دي نو بیا کنسنټریشن په کوم ځای کې سیوا دی نو کنسنټریشن یې بیا په دې طریقه باندې سیوا دی یو دویم دا صرف زموږ سره دا ټیسټ بډز زموږ په ژبه نه دي دا په فیرنګس کې دا د اپیګلاټس په دې اباو سرفیس باندې دا په سافټ فلیټ کې او په ټانسیلو په دې کې هم دا زموږ سره شته ښه نو موږ په هغې هم ذایقه معلومولی شو څه کولی شو ذایقه معلومولی شو اوس
دلته چې کله دا ټیسټ بډز دی او دا پورز دی دلته چې کله دلته ټیسټ رالی او هغه خوږ نو دا خوږ ټیسټ به دلته دې ټولو ته ځي خو دا به سمپل زمونږ سره کم یو اکټیویټ کوي ریډ کلر والا ولې دا به زمونږ سیکشن پوټنشل به صرف په دې کې پروډیوس کیږي به سالټ کرالی په ټولو سره به میلاویږي خو سالټ به زمونږ سره کم یو دغه کوي اکشن پوټنشل به جنریټ کوي په هغې کې په دې بلو والا کې او کو سور رالی نو هغه به زمونږ سره کم یو دغه کوي هغه به دا ګرین والا اکشن پوټنشل زمونږ سره جنریټ کوي ولې د دې لپاره به په دې کې چینل ځي او هغه به اکټیویټ کوي او هغه به زمونږ سره اکشن پوټنشل وړي او بیټر چې کومه دی هغه به زمونږ سره کم یو اکټیویټ کوي دا نو په دې طریقه باندې زمونږ سپیشل ریسپټرز چې کومه دي الله تعالی څه کړي دي سپیشلایزډ کړي دي یو سپیشل کیمیکلز ته یو سپیشل ګیس ته یو سپیشل لیکویډ ته یا زمونږ سره پریشر ته یا ټچ ته یا هیټ ته یا کول ته چینجز ډیټیکټ کوي او چینجز زمونږ سره چېرته ځي برین ته ځي په برین کې د دې لپاره سپیشلایزډ ایریا او هغې بې هلته ډیټیکټ کوي ښه نو داسې به نه وي چې دا زمونږ سره ټیسټ رالی او دا د دې سره مکس شو او دا به ځي پیور د دې نه خپل پاتوی خپل اګزان تللی دی او پیور یې هلته زمونږ سنټر ته هلته رسوي ښه کله کله داسې کار وشي کله کله تاسو ته پته چې کله مالګه مونږ وخورو مالګه و یاره ډېره خوږه وه مالګه هم خوږه وي که نه دا څه کار کېږي ظاهر الله مالګه چې کله مونږ په هندوانه وارته مونږ و یاره د هندوانې ډېره خوږه کړه داسې مو نه ویله چې ډېره یې تروه کړه خوږه وي که نه دا څه سیسټم کېږي دا به راته بیا ووایي صحیح ده راته ووایي چې دا د مونږ سره څنګه مالګه خوږه وي مالګه خو خوږه نه وي په هندوانه کې خو خپلې خو ما داسې وویل چې د سالټي د وجې نه موږ ته خواږه محسوسېږي دلته سالټي راشي او خواږه محسوسېږي ولې لا بل نه دی دې کار دی نو چې خواږه محسوس شو اټ مین چې سمثینګ دلته که نه ما درته وویل چې مالګه زمونږ سره کله خوږه په سړي یاره وایي ډېره خوږه ده په چکې څوک ورته هندوانه کې ورته یاره وایي خوږه شوه دا بل شیز په وجه نه وي که نه نو چې د هغې په وجه وی نو بیا خو څه نه زه وایم مالګه ولې خوږه شوه خوږه یي که نه دا مالګه په سړي خوږه لګي مالګه په سړي خوږه لګي که نه وایي تروه یي مالګه خو تروه ده تروه نه ده بلکې مطلب دغه ده که نه سالټي ده خو همدا هم خوږه لګي کله تروه چڼهچوړ څوک خوري که نه یاره وایي ډېر خواږه دي داسې څوک وایي چې ډېر تروه وي خو خواږه یي که نه ښه زه دغه خو دغه شوي اوس وګورئ د پین او د ټچ هم دغه دی ښه د ټچ دپاره زمونږ سره یا د دغه دپاره زمونږ سره درې قسمه ریسپټر دي که د دغه خبره مونږ وکړو یو زمونږ سره په سکن کې دي په سکن کې هغې ته مونږ کوټینیس وو کوټینیس یو چې کومه دي زمونږ سره په جوینټس کې دي په جوینټس کې او یا په زمونږ په دې بونس کې دې ته مونږ سومیټک وو او یو قسم چې کومه دي زمونږ په ویسرل آرګنس کې دي هغې ته مونږ څه وو ویسرل ورته وو نو چې په ویسرل آرګن کې شو خو ویسرل به ورته وو که نه ویسرل نو دی د دغه ځای نه انفارمیشن زمونږ څه وړي یا جنرل زمونږ څه وړي یا سپیشل وړي درته مې ویلي وو د سپیشل دپاره زمونږ څه دغه بر شو د جنرل دپاره زمونږ څه دا شو ډل پین وړي ټچ وړي ټمپریچر وړي پریشر وړي نو دا زمونږ سپیشل ریسپټرز دي ستاسو د بک مطابق او دی په دې طریقه باندې زمونږ سره کار کوي ښه په برین کې چې کومه دی برین به اوس مونږ وو که نو وروسته به دغه راشي